او عبد الله بن مسعود او عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بدس ویلي وی قران کریم کې چې الله وی چې وان منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا اڅوک پتا سو کې نشته مگر ختما به ورځ په دې جهنم باندې ورتېریږي. وای د دې آیت مقصد دا دی چې دا پولیس سرات الله رب العالمین په دې جهنم باندې یې خېره او د جهنم دا اور په دې کې پورته راغلی دی نو هر انسان په دې پولیس سرات باندې ورتېریږي او د جهنم دا لمبو کې به دا ورتېریږي. وای د دې آیت مقصد دا دی او دا آیات دی چې سلف به ډېر جوړول عبد الله بن رواحه رضی الله عنه دی ډېر جوړو دی آیات یو ورځ خپل کور کې ناست دی او جاړي خزه مست په جړا شولا ډېر و جړل استاخري دی خزه ته چې تولې جاړي دی خزه د عبد الله بن رواحه رضی الله عنه ته ویل چې ته جاړي زکه زه جاړم ستاسو د جړا ته وجه نظم جاړم. وای ما په قران کریم کې یو آیات جړی تاغید وجه نظر جاړم وای کوم آیات دی قران کې الله وای چې وای منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا هیڅوک په تاسو کې نشته مگر ختمن به ورځ په جهنم ورتېریږي. وای دا آیات ما جړی کله چې شهید کېږي معرکه موتا کې او غزوه موتا کې د نبی صلی الله علیه وسلم چې کله خدای په معنی اخري ام جاړي او په میدان د جنگ کې دا جاړي د څه د وجه نه دا آیات د وجه نه چې وای منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا هیڅوک په تاسو کې نشته مگر ختمن به ورځ په جهنم ورتېریږي په پل باندې. او به د جهنم دا پولیس سرات چې ده دا د څه ده که حد الشعر لکه دا اختفشان او بل حدیث کې د سره غلي دي واحد من السيف د پولیس سرات دا پل چې ده دا د اختن نه ری دی او د توري نه دا تیر دی د سی پل دی دا او دومره وګد دی. فضیل ابن عیاض رحمه الله بویلی وای چې 15000 سنه د دنیا چې دا کم عادي مزل چې 15000 کاله مزل په دې پولیس سراتو کې د دنیا مزل اله به د سر ته پورې وځي نو د پولیس سراتو غدواله دومره ده د دنیا 15000 کاله مزل پیدا عادي دومره وګت دی د پولیس سراتو چې 15000 کاله کې دی باندې انسان پیریدل نشي دومره وګت دی دا یو ورځ دا معاذ بن جبل رضی الله عنه دی ورځ چاړي دا ډیر فکرمند او خیر صحابي دی ورځ جړلې دا بچیو تر ټول شو ملګری وته ویل چې اما تسكن یا معاذ بس د اذان په آرام کې کله دمو وکا معاذ بن جبل رضی الله عنه ته ویلي چې ان المؤمن لا يسكن روعه د مؤمن يره دا نه په دمه کېږي حتی يترك جسر جهنم تر دې پورې چې د جهنم په دې پل دانه ورته شوی د مؤمن دایره نه په دمه کېږي. نو جهنم دا پل دې مونږ ته او زه به نه چاړم زه به ځان په دمه کومه په کار دا چې سړی دا د جهنم دا پل ځان ته رعایت کړي لږ ویریږي. امام احمد بن حنبل رحمه الله په مخ کې چا ویلي وای وس د مزو ژوند دی امام احمد بن حنبل ورته ویلي چې د مزو ژوند کوم دی د مزو ژوند هو به علي چې کله پر استراحت دا سړی پاس کی او دا خی په خدي جنت کې کیږي او دا بل بس ورچته کی وای د مزو ژوند به علي وس د مزو ژوند کوم دی. مؤمن په دنیا کې همیش په تکلیفونو کې همیش په غمونو کې ډېر غمونه دي د انسان سره په دنیا کې یو غم خدا دی چې تیر ګناونه سړی کړی دي چې مؤمن سره د تیر ګناونو غمي چې ما دا کم ګناونه کړی دي دا د انسان ځان تر یادای دا غم دي د مؤمن سره نو مؤمن د دین نه په امن کې کیږي. دیم چې مؤمن سره غمي د حلال رزق غمي وسا چې دنیا کې به څنګه د حلال رزق پیدا کما دا غمي د مؤمن سره نو مؤمن نه په امن کې کیږي. او دریم چې د مؤمن سره غمي چې پاینده زمانه کې به څنګه ځان د ګناونو بچ کما دا غمي د مؤمن سره نو چې ته ځان ته مؤمن وي د دې خبرو غم کوو. څلورم غم چې د مؤمن سره ای هغه د معاد غمي چې مرګ را روان دی د قبر نه یو ځل را پاتسم دا غم به د مؤمن سره نو چې دا غمونه تاسو درسي مؤمن نه په امن کې کیږي. نو امام سیبوی ویل امام احمد بن حنبل چې مؤمن به اعلی په امن کې شي چې کله د پولیس سرات نه پوری وځي دا یو وخت په جنت کې کیږي او دا بل خپل ور وجده کې مؤمن به اعلی په امن کې شي.